که چیرې تاسو واتساپ فعاله کوئ او ستاسو واتساپ ته کوډ نه راځي، ستاسو نمبر ته کوډ نه راځي، کال نه ورته راځي، کله چې تاسو نمبر ورکوئ نو بار بار تاسو ته داسې وخت درکوي او کوډ نه ورته راځي، نو ستاسو واتساپ نه فعاله کیږي. تاسو له دې ستونزې سره مخ یاستئ، لکه دا سکرین باندې چې تاسو ته ښکاري نو دې ستونزې سره مخ یاستئ. یا که چیرې تاسو په راتلونکي کې له دې ستونزې سره مخ سواستئ نو دا به تاسو څنګه حل کوئ او په کومه طریقه سره دا حل کیږي. نو ټول طریقې په ویډیو کې درته ښایم، انشاءالله 100% به ستاسو مشکل حل سي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نو رابسئ د ټول نه مخکې واتساپ باندې به داسې زور وکړئ، په دې اپ انفو په دې باندې به کلیک وکړئ، د هاي اپشن باندې په دې باندې چې کله کلیک تاسو وکړو، دلته به تاسو راسئ، په دې پرمیشن باندې به کلیک وکړئ. د پرمیشن باندې کله کلیک وکړو، نو کله چې په پرمیشن باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو راسئ، د اس ام اس باندې به کلیک وکړئ، دا به ډونټ الاو وي، تاسو به دا الاو کړئ، دا به داسې وکړئ. بیرته به راسئ، بیک به راسئ، په دې فون اپشن باندې به کلیک وکړئ، دا به هم ډونټ الاو وي، تاسو به دا الاو کړئ. کله چې تاسو دا سیټینګ پکې وکړئ، دا الاو کړئ، نو ستاسو نمبر ته به میسج راځي، ستاسو واتساپ ته به کوډ انشاءالله اتمن راځي. نو که چیرې مې ویډیو خوښه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.